د الف شفق کتاب پورټي رولز اف لو د شمس تبریز او د جلال الدین رومي کیسه او د زارا او د روبسټن کیسه د ایلا روبسټن کیسه او هغه موږ ټول تاسو ته بیان کو. نن موږ خیالي سمبلي دا کم د دوی د محبت څلوېښت اصلونه چې شمس تبریز ورښولي دي پر هغه باندې خبره کوو چې دا څلوېښت اصلونه کم کم دي. راځئ پر دې خبره کوو. اول دا دی چې د خدای دپاره مینه کول، د خدای دپاره مینه کول د ټولو مذهبونو او عقیدې څخه پورته ده. خدای ته د رسېدلو دپاره باید چې د زړه اخلاص ولري. دویم دا دی چې د خدای ته د رسېدو دپاره اخلاص ډیر مهم شی دی. د زړه پاکولو دپاره عبادت تر ټولو غوره شی دی. مینه یو زغم دی چې پکې قرباني، صبر، تکلیف دا ټول غواړي. یا موږ به داسې وایو چې مینه یو سفر دی چې په هغه کې صبر او قرباني چې ده هغه اړین او ضروري ده. که غواړې خپل چلند وپېژنې نو خلکو ته پام وکړه او په خلکو سره ښه رویه وکړه. دغه چې دی دا ستا باطن ښکاره کوي. خدای هر ځای موجوده دی. اووم یا اتم یې دا دغه دی چې خدای هر ځای موجوده دی. د هغه دپاره مسجد، کلیسا یا بل شی ضروري نه دی. ژوند د زغم او حوصلې ازموینه ده، اگزام دی، امتحان دی. مهرباني، کایندنس د حقیقت موندلو دپاره ډیر زیات مهم دی. لسم یې دا دی چې د عشق اصلي جوهر دا دی چې تر خپل ځان به وځې، تر خپل ځان به ترژې. هغه دغه وایي جان کې آګې جهان اور بھی ہے. نفس خواهشات انساني دشمن دی. که وپېژندل شي دا دوست هم جوړېدی شي. د نفس مهار کول د عرفان تر ټولو لوی میراث یا د عرفان تر ټولو لوی راز دی. دنیا د یو تمثیل په مثال ده. هر څه چې تا ته په نظر راځي دا د ستا د خپل زړه راز دی. دنیا کې هېڅ نشته. دا ته چې کوم ریاکشن کوې دا ستا د دننه لخوا دی. هر بدلون چې دی هغه یعنی بدلون د ویرې شی نه دی، دا د پرمختګ د ودې موقع ده. مهرباني د روح یو ژبه ده چې ټول انسانان په پوهېدلی شي. پوهه، حکمت، وزډم دا یوازې له کتابونو نه بلکې له تجربو څخه هم ډېر لوی علم ترلاسه کېدلی شي. خپل عیبونه منل، خپله غلطي منل د پرمختګ دپاره لومړی ګام دی. چې خپله غلطي منې، خپل عیب درته معلومي، پر هغه کار کوي، هغه سموي، دا د ترقۍ راز دی. ته پر مخ ځې. هر درد چې ته احساسوې دا د الله د مینې نښه ده او تا ته په ژوند کې د پرمختللو لار درکوي. ځان ته کتل، ځان اصلاح کول تر ټولو لومړی ګام دی. که ته غواړې چې خدای ته نږدې سې د دنیا د مینې به ځان باسې. د غرور او تکبر نه ځان باسه. دا د انسان روحاني او د انسان شخصیت ته ډیر لوی زیان رسوي. د بل چا په غلطي پسې مه ځه. خپل ځان کنټرولوه، خپل خواهشات کنټرول. میلمستیا کول، د خلکو خدمت کول دا انسانان ډیر زیات لوړوي. څلرویشتم یې دا دی چې د صبر میوه ډیره زیاته خوږه وي. که غواړې چې ځان ته درناوی ورکړې د نورو خلکو عزت او احترام کوه. خلکو ته د مینې او د نرمې ژبې کارولو احساس وکړه، یعنی نرم ژبه استعمالوه له خلکو سره. اصلي پوهه هغه ده چې انسان ته عاجزي ورکړي، خاکساري ورکړي. هغه اصلي علم دی. هر سړی باید خپل باطن ته ګوري، ولې چې هر څه د ده په زړه کې دي. هر حقیقت د انسان په زړه کې دی. سخاوت یوازې دا نه دی چاته پیسې ورکول، چاته خیرات ورکول. خپل علم، خپله پوهي له خلکو سره شریکول هم سخاوت دی. خپله غلطي منل، خپل کمزوري منل دا د طاقتورو خلکو نشاني وي. د خدای مینه خالی په عبادت نه بلکې د انسانانو سره مینه کې هم څرګنده ده. هر سړی پر خپل سفر کوي، په خپل سفر روان دی. باید یو بل ته د یو بل سفر ته بد رد نه ووایو. موسیقي، شعر، هنر دا د مینې لارې دي. مینه یوازې په الفاظو نه وي. هر ورځ د خپل زړه او د خپل نفس حساب کوه. حساب د دنیا شتمنۍ فانی دي خو
روحاني شتمنۍ د تل تپاره وي، هر وخت در سره. که ته د ژوند هدف وموندې نو ژوند به د ډېر اسانه. خلک د دین په نوم خلک سره ویشي. حقیقت دا دی چې مینه ټول انسانان سره یو کوي. عشق خالی یو احساس نه دی بلکې حقیقت دی. داسې حقیقت چې انسانان بدلوي. که ته غواړې چې حقیقت وموندې، حقیقت څرګنده کړې، حقیقت پیدا کړې، نو له خدای سره مینه کوه. آخري 40 عشق هغه شی دی چې موږ له خدای سره نږدې کوي او خدای په خپله مینه ده. دا د 40 اصلونه چې موږ تاسو ته بیان کړو، دا 40 اصلونه شمس تبریز د تصوف د عرفان په هکله دي چې څنګه انسانان دغه چې دی ځان رسولی سي و مینې ته، و عشق ته، و خدای ته، چې مینه موخه ده. یعنی خپل باطن پاکول، خپل ځان پاکول، خپل زړه پاکول. په دا 40 اصلونو کې د عشق الهي، د حقیقت مینې، د خدای سره د مینې خبره څرګنده. د انسان دننه یو الهي نور شته. پکار دی چې انسان د ظاهري شکل ته باطني خواته لاړ شي. هر روحاني سفر لپاره زغم او صبر ډیر زیات ضروري دی. پر دې ډیر زیات موضوع سره د مادي نړۍ څخه ځان خلاصول او د روحانیت په خوا تګ کول، دغه ته هم دی خبره څرګنده کوي چې یعنی روحانیت اله مضبوطه شي. شمس تبریز دا اصولونه ولې بیان کو؟ شمس تبریز غوښتو چې څنګه و خلکو ته د تصوف په هکله معلومات او خبر. هغه د جلال الدین رومي خیالات سوچ بدل کو چې څنګه عشق او معرفت ته ورسېږي. د ده غوښتو چې خلک د ظاهري دین څخه د باطني معرفت د عرفان په لوري بوځي. ولې چې اصل حقیقت د انسان په زړه کې دی، نه کې دا په دین او په ظاهري شیانو. شمس تبریز د ټولنې زوال لیدیه، نو ځکه یې دا وغوښتو چې ټولنې ته یوه داسې لاره ورکړي چې په هغه کې مینه، عشق، د زړه پاکي، له نفس څخه خلاصېدن او نور په دین کې چې کوم ظاهري شیان دي هغه یا د عبادتونه یا دغه یو دا دی د زړه پاکوالی، د نفس پاکوالی، په دې لوري تګ. شمس تبریز دا ټول اصلونه د عشق، معرفت، صوفیانه حکمت او الهي وصل د هغه چې ته هغه ته ځان ورسوي. دا د تصوف د روحاني ود لپاره یو ډیر ستر پیغام